as we retrograde to جنرال میلر وایي په افغانستان کې د امریکایي اډو تخلیه پیل شوې. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له افغانستانه د پاتې امریکایي عسکرو د وتلو او خپلو لویو مرکزونو د تخلیې د پیل خبر ورکړی دی. نوموړي چې نن د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې له افغانستانه له وتلو سره هممهاله به خپلې ټولې پوځي اډې او تاسیسات د کابل حکومت عسکرو ته وسپاري. نوموړي په دې هکله ویلي چې له ځینو مرکزونو څخه زموږ د عسکرو وتل لا وختي پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي چې د امریکایي ځواکونه تر راتلونکو 2 اونیو پورې خپلې 3 نورې پوځي اډې هم د کابل حکومت عسکرو ته وسپاري. باید وویل شي چې امریکایي ځواکونو تر دې وړاندې د کندهار هوایي ډګر، د هلمند په خورابک کې د باسټن پوځي کمپ، په کابل کې د ایګزر پوځي کمپ او د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د ټوپ دښتې پوځي بیس له خالي کولو وروسته افغان ځواکونو ته سپارلي وو. میلر دغه راز څرګنده کړې که افغانستان کې د جوړجاړي تړون عملي هم شي، دوی ته امر شوی چې له افغانستان څخه ووځي. نوموړي د مۍ میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د بریدونو زیاتولو په اشارې ویلي چې دا به یوه تېروتنه وي او په افغان مشرانو یې غږ کړی چې د بهرنۍ عسکرو له وتلو وروسته خپل منځي اتحاد ټینګ وساتي. د طالبانو په اړه نوموړي ادعا کړې چې لا هم له القاعده تنظیم سره اړیکې ساتي او د تاوتریخوالي یې هم زیات کړی دی. د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته نوموړي خبرداری ورکړی که چیرې بیا هم د کابل حکومت ته د مرستې ضرورت شي، دوی کولی شي له لرې ځایه د هغوی مرستې ته راودانګي، ځکه د ده په باور امریکایان د دې وړتیا لري چې له لرې څخه د افغان ځواکونو مرسته وکړي. سکاټ میلر په داسې مهال له لرې څخه د افغان ځواکونو د مرستې ټټر ډبوي چې تر دې وړاندې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د امریکایي عسکرو قومندان جنرال فرانک میکنزي اندېښنه څرګنده کړې وه چې کېدای شي د کابل حکومت عسکر د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د خپل ځان ساتنه ونه کړی شي.